الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المدلس تيسير علوم الحديث شروع وزد حديث مدلس بس کی چې حدیث راته هغه ته مدلس وکا او چې کم راوی دا کار کوي تدلیس کوي هغه ته مدلس وي او دې کار ته څه ویل کیږي تدلیس ویل کیږي مدلس صيغه د اسم مفعول د تدلیس نه ماخوذ ده تدلیس لغوي معنی ده کتمان عیب سلعه عن المشتری یو چا باندې څه خرڅي عیب پکې دې پټ کې دې لپاره چې هغه دا اعتراضونه کوي چې لکه دا څنګه دې کې دا عیب ده او یا د دلسنه ماخوذ ده په معنی د تیاری سره راځي تیاره کې یو سړی د بل سره دوکه کول شي کنه اصطلاح کې مدلس چاته وي اخفاء عیب فی الاسناد وتحسین لظاهره پټول د عیب دی په سند کې او دغه خاص په ظاهره کې ظاهره کې چاته سند کې استکاره کول او عیب پکې پټول ته ویل کېږي مدلس نو مدلس مونږ ویلې چې دا صيغه د اسم مفعول د تدلیس نه ماخوذ ده نو وس دلته موږ د تدلیس وضاحت کوو نو وايي التدلیس تدلیس هو ايروي الراوي عن شيخه الذي لقيه دا دې ته وایي چې روایت وکي یو راوي د خپل استاد نه هغه استاد چې دا وسره ملاقات کړي وسمع منه دته سبق هم ویلې دي روایت د راوي د یو شیخ نه وکي چې دا شیخ سره د ملاقات هم شوی او درس هم سره ویلې دي حدیث هم تورید دي خودلته د ست نقل کوي ما لم يسمعه منه چې دایته نه دی اوریدل او دا پس کومه صيغه نقل کوي بصيغه تحتمل السماع په داسې صيغه سره چې هغه احتمال له سماع لري لکه عن او قال په دې کې احتمال د سماع او د واسطې دواړو شته دي مثلا مثال داسې دی شیخ عبدالسلام رحمه الله زمونږ استاد و مالی دریم و تفسیر مم ته ویل دي زرا ولګم داغه نه د بخاری روایت نقل کوم حالانکه بخاری خو ماغه سره نه دی ویل ویل دي دا وزه کوم دا وزه تدلیس کوم دي ته ویل کېږي چې شه تدلیس د تدلیس ډېر قسمونه د رسته براشي خو غټ قسمونه د تدلیس الاسناد دي او تدلیس الشيوخ دي چې رسته به داغه وضاحت په خپل ځای کې راشي نو دلته وایي ومثاله مثال د دې ما اخرجه الامام احمد اغه روایت چې راوړی د امام احمد او ابو داود او ترمذی او ابن ماجه من طریق ابي اسحاق السبيعي پسند ابو اسحاق سبيعي سبيعي نه ده سبيعي ده عن البراء ابن عازب رضي الله عنه د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت نقل کوي قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایلی دي ما من مسلمین نشته دو مسلمانان یلتقیان چې یو بل سره مخامخ شي په تصافعان الله اسم الله کی الله غفر لهما مگر داغي ګناونه به معاف شي قبل ان يتفرقا مخکې جدا کېدلونه تبلیغ ذات بار بار وایي کنه مسلمان سره الله اسم الله کی الله جدا کېدلونه مخکې ورټول ګناونه معاف دا حدیث ضعیف دی ولی دلته تدلیس شوی دی و ابو اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي د نوم عمرو بن عبد الله دی ثقه مكثر دا ثقه دی ډیر روایت والا دی الا انه موصوف بالتدليس مگر دا موصوف دی په تدلیس سره وسماعه من البراء بن عازب رضي الله عنه ثابت في احاديث كثيره د سماع د براء ابن عازب نه په ډیرو حدیثو کې ثابت ده الا ان هذا الحديث بعينه مگر دا حدیث د مصافحه والا بعينه قد رواه دی ابو اسحاق روایت کړی دی د براء نبی صيغه تحتمل السماع په داسې صيغه سره چې احتمال له سماع لري وهي العنعنه غير عنعنه کړه عن راوړی دی عن البراء ابن عازب وهو لم يسمعه دی ابو اسحاق دا حدیث نه دی اوریدل من براء ابن عازب رضی الله عنه وانما سمعه دی ابو اسحاق دا حدیث اوریدل دی وس دا بیان د دلیل د تدلیس کوي وای دا حدیث اوریدل دی من ابي داود الاعمى دا ابو داود اعمانه چې دا غنم نفيع ابن الحارث دی وهو متروك متهم هغه متروک دی
او متهم بالکذب متهم په کذب سره په عام خبرو کې به دروغ ویل او قاعده او قانون دا د رست براشي چې عنا د مدلس قابل قبول نه د ترسو چې هغه تصریح په سما سره ونه وزدل تراشه په دې څه دلیل دی چې د حدیث کې تدلیس کړی دی او د حدیث د برا ابن عازب نه دی اوریدل د ابو داود امان اوریدل دی والدليل على ذلك دلیل په دې باندې دا دی ان ابن ابي دنيا ابن ابي دنيا چې د اخرج حدیث راوړی دی فی الاخوان صفحه نمبر 122 من طریق ابي بکر ابن عياش پسند ابو بکر ابن عياش عن ابي اسحاق هغه ابو اسحاق نه روایت کړي عن ابي داود ابو اسحاق د ابو داود الامان روایت نقل کړي قال ابو داود اما و دخلت على براء ابن العازب زه داخل شوم په براء ابن عازب باندې فاخذت بيدي ما لا سنو فقال غلط سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی رسول الله نو ورېدلی فذكر الحديث حدیث ذکر کا وسوک بداوی چې ټیک د پاغه سند کې خو تدلیس دې کې خو نه ده شوی کنه تدلیس نه شو خو ابو داود الاما په راغله ده متروک ده متهم بالکذب ده کنه ضعیف راوی په راغله ده نو هغه روایت هم ضعیف ده دا بل هم ضعیف ده ومما يدل على ان الحديث معروف من حديث ابي داود الاما او داغه نه چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا حدیث معروف دی د حدیث د ابو داود الامان عن البراء ان الامام احمد رحمه الله اخرجه في مسند امام احمد رحمه الله خپل مسند کې راوړی مسند احمد سلورم جلد 209 من طریق مالک ابن مغول عن ابي داود فسند د مالک ابن مغول چې هغه روایت نقل کړي عن ابي داود وګوره مالک ابن مغول د ابو داود نه بل حدیث نو فحديث ابي اسحاق هذا عن البراء حديث مدلس نو حدیث د ابي اسحاق د براء ابن عازب نه مدلس دی نو دا څه شو ضعیف مثال اخر یو مثال دوی مثال واوره ما اخرجو ترمذی فی جامع امام ترمذی په خپل جامع کې روایت راوړی دی 150 کې من طریق محمد ابن اسحاق ابن یسار فسند محمد ابن اسحاق ابن یسار صاحب المغازی عن عاصم ابن عمر ابن قتاده هغه نقل کوي د عاصم ابن عمر ابن قتاده عن محمود ابن لبید الرافع ابن خدیج قال دا وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی رسول الله نو لیدل چې فرمایلی اسفروا بالفجر سارمن پرانا کې کوي فین وجه اعظم للاجر وې دې ګټه اجر دي احنا پیدا معنی کوي نو ګورا دلته احناف دا معنی کوي چې اسفروا بالفجر سارمن پرانا کې کوي دې ګټه اجر دي خو دلته د حدیث دا معنی نه د چرنا کې کوي نه بل حدیث صحیح حدیث کې راځي دا خو زوی کوم دی او په صحیح حدیث کې راځي اسبحو بالصبح سبا مون سار کې کو سار نه مخ کې مکوا دا معنا نه ده کنه چې سار مون رڼا کې کوا یو دویم دا حدیث چې اسبرو بالفجر فانه اعظم للاجر دا ضعیف دی ومحمد ابن اسحاق ابن يسار هذا صدوق ده حسن الحديث الا انه مدلس مگر دا مدلس مكثر من التدليس ډیر تدلیس کو وقد دلس هذا الاسناد هغه تدلیس په دې سند کې کړی دی وانما تحمل هذا الحديث دا حدیث غسته دی ذکر دی محمد ابن عجلان د محمد ابن عجلان عن عاصم ابن عمر به د عاصم ابن عمر نه هم دا حدیث وګوره دا حدیث د محمد ابن اسحاق د عاصم ابن عمر نه ذکر دا حدیث اصل ذکر د محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان منځ کې غرزول ذکر دا ضعیف دی فقد اخرجه بهذا الاسناد الثاني الامام احمد دا دویم سند امام احمد راوړی دی مسند احمد دریم جلد 415 پته کې سوی وبه قال حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال انبأنا ابن عجلان وذكره باسناده ومتنه بعينه دقه سند او متن ذکر کړی دی چې نبی رسول الله وای سارمون قرانا کې کوي اسبرو بالفجر فإنه آدم الله جزي کې غټه اجر دی فدل هذا الطريق دلالت وکدي سند على ان ابن اسحاق قد سمع هذا الحديث چې ابن اسحاق دا حدیث اوریدل د ابن عجلان او د عاصم نه دی اوریدل ابن عجلان چې شه دی ضعیف دی تر دې پورې منګه سو په جندل دې پورې منګ صرف تدلیس په جندل تدلیس الاسناد هم دی خو لنډه خبره ده چې موږ تدلیس په جندل چې
حدیث مدلس چاته ویل کیږي تدلیس چاته وي او مدلس چاته وي. نو ما د تلند ویلې چې مدلس هغه حدیث ته وي چې تدلیس پکې شوی دی چې چا پکې کړی لکه دلته ابو اسحاق سبيعي مدلس و او دی بلکې محمد بن اسحاق مدلس و خبر ورسېدلې او راویان بدل شو خو روایت کم کار چې کوي نو د کار ته څه ویل کیږي تدلیس. نو به په دې کې دوه غټ قسمونه دي نور واړه اړې قسمونه دي ان شاء الله چې روسته به د تدلیس تقریبا یو 15 قسمونه ذکر شي به د تدلیس او د ارسال خفیف فرق او ور سره به دا مسله ذکر کو چې عنعنه د مدلس دا څنګه ده. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.